بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو د پښتو ګرامر د مورفولوژي درس لومړی برخې ته مو هرکلی کوم. په دې درس کې به انشاءالله موږ او تاسې د مورفولوژي یا د وییپوهنې او یا هم په عربي اصطلاح د پښتو د صرف په برخه کې خپل درسونه ثبتوو او تاسې درنو محصلینو ته به برخه په برخه وړاندې کېږي او دغه برخه به انشاءالله د روان سیمستر تر پایه پورې په بشپړ ډول د تاسې خدمت ته وړاندې سي، نه یوازې تاسې ته بلکې ټولو د پښتو ژبې ګرانو مینوالو ته چې هغوی غواړي د پښتو ژبې په برخه کې د ګرامر په برخه کې خپل معلومات ډیر کړي یا په هغو کې د دغه پښتو ژبې هغه ګرامري ځانګړنې په خپله لیکنه کې په خپلو ورځنیو خبرو کې له هغه نسبي معیار سره چې پښتو ژبه یې لري هغه په خپلو لیکنو او خبرو کې پلی کړي. هغه به انشاءالله د دغه روان سیمستر او روان کورس او د دغو پر کرښه خدمتونو له لارې تاسې درنو محصلینو او د پښتو ژبې او ادبیاتو مینوالو ته وړاندې سي. نو راځو خپل لومړي درس ته چې هغه د پښتو ژبې وییپوهنه یا مورفولوژي ده. مورفولوژي د یوناني ژبې اصطلاح ده چې له دوو کلمو مورف چې د شکل او بڼې معنا لري او لوجي چې دا بیا د پوهې معنا لري او له مورف کلمې سره د وروستاړي په توګه یو ځای سوې ده. نو دا د وییپوهنې معنا لري. مورف بیا د شکل په بڼه راځي او لوجي چې ده د علم معنا لري. له لغوي پلوه مورفولوژي د ژبې د لفظي جوړښتونو د پیژندنې علم ته ویل کېږي، یعنی هغه علم چې موږ تاسو ته د یوې ژبې د لغتونو بېلابېل ګردان او تصریف راښیي هغې ته مورفولوژي یا وییپوهنه او یا هم په عربي اصطلاح صرف ویل کېږي. مورفولوژي له ژبپوهنې سره څه اړیکه لري؟ دا د تشریحي ژبپوهنې یوه مهمه څانګه ده. په دې څانګه کې د ژبې مورفیمونه، جوړښتونه او ډولونه څېړل کېږي او دغه راز د کلمو جوړښت، بدلون، تجزیه او ډلبندي هم مطالعه کېږي او یا څېړل کېږي. یعنی مثلا موږ وایو ځم، ځو، ځئ، ځې او ځي. نو دغه د فعلونو ګردان او یا هم لکه کار ده او د کار جمع کارونه، یا هم سړی ده د سړي جمع د دغې کلمې جمع سړي راځي. نو دلته موږ ته ښایي چې دغه د سړی کلمه په کومو ډولونو باندې جمع کېږي، کوم ډول یې سم ده. لکه مثلا موږ وایو سړی، سړي، سړیان. نو په پښتو ژبه کې دغه درې واړه چې لومړی شکل یې مفرد ده او دوه نور ډولونه یې چې دی هغه جمع دي یا دغه ډېرګړی ډول یې ده، جوړښت یې ده. دا موږ ته همدغه مورفولوژي راښیي چې دا د تشریحي ژبپوهنې یوه برخه ده. د مورفولوژۍ اساسي واحد چې ده دا مورفیم ده یا په پښتو ژبه کې ګړ ده. او لکه څنګه چې مخکې په تیرو درسونو کې تاسې لوستي دي چې هغه فونولوژي وه یا غږپوهنه وه چې هغلته د غږپوهنې اصلي یا هغه اساسي او بنسټیز واحد چې و هغه فونیم یا غږ و. دلته په مورفولوژۍ کې بیا مورفیم یا ګړ دی. مورفیم څه ته ویل کېږي؟ مورفیم د ژبې تر ټولو کوچنی لفظي واحد ده چې معنا ولري. دغه معنا به یا خپلواکه وي او یا به نه خپلواکه وي. که مورفیم تجزیه سي خپله معنا له لاسه ورکوي او یا په غږونو باندې بدلیږي. مورفیم له دوو یا زیاتو اوازونو څخه جوړ دی. که چېرته مورفیم ځان ته یو اواز ووسیږي نو په هغه صورت کې دا بیا فونیم ده یا غږ ده. خو که چېرته دا ډېر اوازونه سره یو ځای سي او د یوې ژبې لپاره ارزښتناک اوسیږي، مثلا موږ په پښتو ژبه کې د توب وروستاړی لرو. دا په پښتو ژبه کې په خپلواک ډول کومه معنا نه لري، خو کله په بله کلمه پورې تړل کېږي. لکه مثلا ماشوم یوه کلمه ده او توب بله کلمه ده. کله چې بیا ماشومتوب سي نو دا د ژوند یوه دوره موږ او تاسې ته راښیي. نو مورفیم به خامخا له یوه نه ډېر غږونه ووسي او یو ډول نه یو ډول معنا به لري، یعنی یا به ګرامري معنا لري او یا به هم لغوي معنا لري. د مورفیم د بیلګې په توګه یعنی د یوې بلې بیلګې په توګه موږ کولی شو د ښکاره کلمه یو مورفیم ده ځکه چې خپله یوه بشپړه معنا لري. که دا کلمه وویشل سي معنا له لاسه ورکوي. یعنی د ښکاره کلمه که چېرته موږ تجزیه کو ویې ویشو نو له دې نه بې معنا غږونه ترلاسه کېږي او یا هم په هجاو باندې سره ویشل کېږي. خو دا د ښکاره توب کلمه چې ده له دوو مورفیمونو یعنی ښکاره او توب څخه جوړه سوې ده چې د ښکاره برخه یوه معنا لري یعنی خپلواکه معنا لري او توب برخه چې ده دا بیا نه خپلواکه معنا لري چې کله له خپلواکي کلمې یا معنا سره یو ځای کېږي نو یوه نوې معنا ترې راځيږي.
الومورف څه ته ویل کېږي؟ د یو مورفیم بېلابېل شکلونه دي. دا شکلونه د غږیز چاپېریال له امله بدلیږي. ټول الومورفونه د یو مورفیم اړوند وي. یعنې کله چې موږ یو مورفیم په بېلابېل ډول باندې تلفظ کوو یا د هغه بېلابېلې تلفظي بڼې چې د کلمو په سر منځ او پای کې راځي دغې ته الومورف ویل کېږي. لکه مثلا د تمبل کلمه چې ده دا اصلا لیکل کېږي په نون ب او لام باندې، خو په موږ داسې احساسوو چې په دې کې هغه د میم ته ورته والی احساسېږي. یا هم د سنبوله کلمه دلته دا هم په نون او ب لیکل کېږي، خو دا د نون او ب ترمنځ د تلفظ یا د مخرجونو هغه نږدېوالی چې ده موږ ته داسې فکر راکوي چې یاره دلته د میم هم شتون لري. نو دغه د بېلابېل ډول چې هغه د غږیز چاپېریال له مخې دغه توپیر په د مورفیم په تلفظ کې رامنځته کېږي، دغې ته الومورف ویل کېږي. مورفولوژي او ګرامر دوه اساسي یا بنسټیزې برخې دي لري چې هغه مورفولوژي ده او بله هم نحوه ده. ځینې ګرامر پوهان یا ژبپوهان چې دي هغوی غږپوهنه یا فونولوژي هم د ګرامر لومړۍ برخه ګڼي. مورفولوژي د کلمو جوړښت او بدلون څېړي او نحوه چې ده هغه بیا د جملو په جوړښت او ترکیب باندې خبرې کوي. فونیم او مورفیم ترمنځ ځینې توپیرونه لري، لکه فونیمونه یوازې غږیز واحدونه دي او مستقیمه معنا نه لري. یعنی په ژبه کې هغه غږونه چې موږ په پښتو ژبه کې تقریبا 45 پورې موږ ګرافیمونه لرو یا توري لرو او تر 52 پورې غږونه لرو. مورفیمونه معنا لرونکي واحدونه دي او د ژبې بشپړ درک د مورفیمونو له څېړنې پرته ممکن نه دی. دغه مورفیمونه چې وړاندې مو هم دې ته اشاره وکړه چې یا به ګرامري معنا لري او یا به هم لغوي معنا لري. نو که چېرته موږ د یوې ژبې په مورفیمونو باندې ونه پوهېږو، په خپلواکو او نه خپلواکو اجزاو د یوې ژبې باندې پوه نه سو، نو د هغې ژبې زده کړه د موږ لپاره ستونزمنه کېږي او که چېرته پرې وپوهېږو نو زده کړه یې راته اسانېږي او په خپل لیکوالۍ کې یا په خبرو کې له هغې نه سمه ګټه اخیستلی سو. بله خبره مهمه چې ده هغه هجا ده یا په پښتو ژبه کې څپه ده او په انګلیسي او نورو ژبو کې هغې ته د سیلاب یا سیلیبل کلمې هم کارول کېږي. هجا د اوازونو هغه ډله ده چې په یوه تنفسي حرکت ادا کېږي، یعنی هغه څه چې د موږ له خولې نه په یو اواز سره ادا کېږي، لکه مثلا با، تا، آ، دا هجابي دي. هره هجا باید یو اول یا خپلواک غږ له ځان سره خامخا ولري، ځکه چې دغه خپلواک اوازونه چې دي دا د هجا هغه زړی یا هم زړه یا سا جوړوي یا یې روح جوړوي چې پرته له خپلواک اواز یا غږ نه هجا جوړول ستونزمن وي. د هجا جوړښت د واول او کنسوننټ پر بنسټ وي، یعنی له دې خبرې نه موخه دا ده چې یو خپلواک او بل نه خپلواک به سره یو ځای کېږي او له هغې نه به یوه هجا جوړیږي. هجا په پښتو ژبه کې ځینې ډولونه لري، البته دغه ډولونه په نورو ژبو هم د تطبیق وړ دي. لکه خلاصه هجا هغه هجا ته ویل کېږي چې هغه په خپلواک غږ پای ته رسېدلي وي، لکه زه او ته، او دا ډول ډېر نور مثالونه په پښتو ژبه کې شته ده. بله چې د هغه تړلې هجا ده او تړلې هجا هغې هجا ته ویل کېږي چې هغه په ناخپلواک غږ پای ته رسېدلي وي، لکه مثلا مور، خور، دیوال، بام او داسې نورې کلمې. د جوړښت له مخې بیا لنډه، اوږده او راښکلې څپه ده. لنډه هجا هغې هجا ته ویل کېږي چې یو خپلواک او یو ناخپلواک توری سره یا غږونه سره یو ځای سوي وي او یوه هجا یې جوړه کړې وي لکه زه. او اوږده هجا بیا هغې هجا ته ویل کېږي چې هلته یو خپلواک او دوه ناخپلواک غږونه سره یو ځای سوي وي، لکه مثلا دغه د مور کلمه موږ د دې لپاره ښه مثال ورکولی شو. او بل راښکلې څپه یا هجا ده چې هغه یو خپلواک او له یوه نه ډېر ناخپلواک توري په هغې کې موجود وي، لکه مثلا د شخوند کلمه د دې لپاره ښه مثال موږ ورکولی شو چې څو ناخپلواک توري پکې راغلي دي، یوازې یو خپلواک غږ پکې شتون لري. د مورفیم او هجا توپیر: مورفیم د معنا لرونکی واحد ده، خو هجا یوازې غږیز واحد ده. یو مورفیم کېدای شي له څو هجاو جوړ وي. د هجا شمېر د واولونو په شمېر پورې تړاو لري، یعنی یو مورفیم کېدلی شي څو هجاوې ولري، خو د هجا چې ده هغه بیا د واولونو په شمېر پورې تړاو لري. یعنی هجا او مورفیم هېڅکله له یو د بل محتاج نه دي. او یا هم داسې ده چې که چېرته موږ هجاوې وشمېرو نو د مورفیمونو ویش په هغې پورې تړاو نه لري، او دغه راز په مورفیم کې به خامخا یوه هجا موجوده وي، یا کېدای شي یو مورفیم څو هجاوې واوسیږي. د مورفیم او کلمې توپیر هم شته ده، لکه مثلا کلمه یو خپلواک واحد ده چې مستقل مفهوم لري، یعنی دغه کلمه به همیش لغوي معنا لري. لغوي مفاهیم به موږ تاسو ته رالیږدوي، لکه مثلا دیوال،
پلار، کتاب او دغه ډول نور چې دا ټول خپلواک مفاهیم لیږدوي. مورفیم کیدای شي خپلواک یا نه خپلواک واوسي، یعنې دغه کلمه چې هغه خپلواکه ده لکه کتاب، پلار، دا په خپل ذات کې څه دي؟ مورفیمونه دي. خو هغه څه ته هم موږ مورفیم ویلی سو چې هغه خپلواکه معنا نه لري، له دغو خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي او له هغې نه یوه نوې معنا راځېږي، لکه مثلا دیونه یا هم د آن وروستاړي دي، لکه مثلا کار جمع ونه، کارونه ترېنه جوړیږي. او نو دلته ونه چې ده دا هم یو مورفیم ده خو معنا نه لري. کله چې له خپلواک مورفیم سره یو ځای سي له هغې نه نوې معنا راځېږي، نو په دې صورت کې دا مورفیم ګڼل کېږي. هره کلمه مورفیم نه دی، یعنی هره کلمه موږ مورفیم نسو ګڼلی، خو ځینې کلمې چې دي هغه بیا مورفیم دي، یعنی یو مورفیم دي. لکه مثلا کارونه، کارونه په ځان کې یوه کلمه ده خو له یو مورفیم نه ډېر مورفیمونه ورکېږي. بیا خپله د کار کلمه چې ده دا په خپل ذات کې یو مورفیم ده او یوه کلمه هم ګڼل کېږي. خپلواک او ناخپلواک مورفیمونه لکه موږ چې په سر کې وویل، یا دغه د مورفولوژي علم چې ده یا دغه د مورفولوژي وییپوهنې برخه چې ده دا همدغو دوه برخو کې مطالعه کېږي چې یو خپلواکه برخه ده او بل هم ناخپلواکه ده. یعنی خپلواک مورفیمونه دي او ناخپلواک مورفیمونه دي. خپلواک مورفیمونه چې دي دا په یوازې توګه معنا لري، لکه مثلا کتاب، او ناخپلواک مورفیمونه چې دي هغه بیا د بل مورفیم محتاج وي یا له هغې سره په ګډه یوه معنا ورکولی شي او پرته له هغې معنا نه لري. لکه مثلا دا د چا مورفیم ده چې دا کله له کتاب سره یو ځای کېږي نو یوه نوې معنا راخپلوي چې هغه د لیکلو هغه وسیله ده یا هغه څه دي چې په هغه کې موږ لیکل کوو. او له دوو او دغه نوې زېږېدلې کلمه چې ده دې ته بیا له دوو مورفیمونو نه جوړه سوې کلمه ویلی سو او دوه مورفیمه کلمه یې ګڼلی سو. د مورفیم پیژندنې اصول چې دي چې موږ به څنګه مورفیمونه پیژنو، نو هغه په دې ډول دي چې مورفیم تل له هجا سره مستقیم تړاو نه لري. یعنی موږ که چېرته دغه مورفیمونه د هجا په بنیاد سره جلا کوو، یعنی یوه کلمه راواخلو او هغه هجا کوو، د هجا ته بیا وایو چې دا بیل بیل مورفیمونه دي، نو دا بحث غلط ده یا هم ناسم ده او له هجا سره کوم تړاو نه لري. بل یو مورفیم کېدای شي څو هجاوې ولري، یعنی یو مورفیم هغه کېدلی شي څو هجاونه جوړ وي. لکه مثلا د سن دا کلمه دا یو مورفیم ده، یوه کلمه ده او له دوو هجاونه جوړه ده. یو فونیم کله کله د مورفیم برخه ګرځي او کله یوازې غږ وي. لکه مثلا د ځم کلمه دا له دوه غږونو نه جوړه ده، دوه مورفیمه ده او یوه څپه ده. د ژبو ترمنځ د مورفیم توپیر په بېلابېلو ژبو کې د یوه مفهوم د بیان لپاره د مورفیمونو شمېر توپیر لري. لکه په پښتو کې یو مفهوم زیات مورفیمونه لري خو په انګلیسي کې لږ مورفیمونه لري، یا په پښتو ژبه کې لږ مورفیم لري او په انګلیسي کې ډېر لري. لکه مثلا زه قلم ته اړتیا لرم او په انګلیسي کې وایي I need a pen. نو دلته وګورئ چې د دوه ژبو ترمنځ هغه مورفیمونو کې بدلون راغی. زه قلم ته اړتیا لرم په پښتو ژبه کې 5 مورفیمه راغلل او دلته بیا په انګلیسي ژبه کې I need a pen په انګلیسي ژبه کې دا بیا 4 مورفیمه سو. نو په دغه ډول د ژبو ترمنځ په مورفیمونو کې توپیر شته ده. نو تر بل درسه ښې چارې چېرته کومه پوښتنه له تاسې ګرانو محصلینو سره وي او یا هم له ګرانو اورېدونکو د پښتو ژبو ادبیاتو له مینهوالو سره په دغه برخه کې وي، له موږ سره یې شریکې کړئ. انشاءالله تاسو ته به علمي جوابونه په دې برخه کې د پښتو ژبې د مورفولوژۍ له برخې سره سم وړاندې شي.